الله د اسباب خودري دي په دې سره چې د انسانانو دا عزت په محفوظ شي. الله رب العالمین وای چې زنانه د کور کې ایثار شي. غیر مسلم کفار وای چې بشري حقوق دادي چې زنانه هم دروځي. نو په کار دا چې انسان د نظر حفاظت وکړي. قران کریم کې الله وای وقرن فی بیوتکن، ای زنانو تاسو په دې کورونو کې کېنئ، کورونو نه مروځئ. او روایت کې راځي زنانه د کور نه وځي او کچیرته وځي وليخرجن شعثه تفلا، دا دې په خیرونو جامبو کې وځي او په داسې مقدار د زنانه د کور نه وځي چې بالکل د چا پام دې ته نه وروړي. ځکه حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې کله زنانه د کور نه وځي استشرف الشیطان، شیطان راځي په دې باندې اندازې بوزینت کیږي کاغه چیرته درنګ نه تور ولي نه خو لیکن د خلکو ته شیطان سی وبلبل اخکار کی هغه شیطان دا خسته کوي د خلکو ته چې په دې ګناه کې واقع شي. او کومه زنانه په زیبو زینت کې وته لا پټه ولټال کې بار دوته لا دغه عاقبت اوري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کومه زنانه چې په کور کې خوشبو ولګي عطر ولګي او بیا د کور نه راوځي او په یو مجلس باندې د عطر شي، په یو مجلس باندې د دې زنانه د عطر بي ورشي فهي كذا وكذا. او بل حدیث کې بعینه د راغلي چې دې زنانه دومره ګناه وکړه کدا چې په زنا کې واقع شوی وای. نو فکر دا چې زنانه کله د کور نه وځي نو دسي مقدار او دسي انداز کې دی وځي چې بيخي هغه د چا توجه نه وروړي. تاسو وګورئ اکثر به سړی ډیر تهجد گزاري د منځ پابندي به کوي، نیک عمل سړی به، خو لیکن خزه به د يهودو او نصارو پیشنونه کوي. نو چې د قیامت پر ورځ خزه جهنم ته روانه طالب خوند درکې. تاسو وګورئ اکثر په دې کورونو کې د زنانه لاس بنینځي، خپې بنینځي، مخ بنینځي، ته د پیر بابا ملنګان دي، خو لیکن کچیرته په ووم کلی کې واده دا به داسې ځان جوړ کړي. قرآن کې الله وایي ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، الله وایي زنانو ته الله وایي چې ګوره د جاهلیت په شان مو وځئ. جاهلیت کې به زنانه څنګه وتلې؟ امام قرطبي رحمه الله لیکلي دي وایي ګریوانونه به ښکاره کړه، مټې به ښکاره کړې، اختان به ښکاره او دا زنانه به د کورونو نه وتلې. نو قرآن کریم کې الله حکم راولېږه چې خپل زینت ډول ډول مخ کاره کوي مګر خپل خاوندانو دغه خلکو ته ښکاره کوي. ولیکن د کور نه بار زنانه لا ناروا دي چې د خپل زیب او زینت بار ښکاره کړي. نو سورۃ نور کې به الله بل حکم راولېږي ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. زنانه په کار دی چې د پخا قدم اخلي دا تیز نه اخلي، خپد نه وای زکه چې د دې لپاره چې د دې داسې زیب او زینت کوم ډول ډال دی چې د ښکار نه شي. او به الله وای وتوبوا الى الله جميعا، اے مسلمانانو الله ته توبه وباسئ. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، مؤمنانو دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ الله ته توبه وباسئ.